نو دوی اعتراضونه وکول چې دا قبله ولې بدل شو. الله تعالی وی چې دا تاسو دین خالص د دینه ولې عبارت ګرځول دي چې دې طرف ته مخ کا یا دې طرف ته مخ کا. دا خو بعضی حصہ د دین دا، جبکہ اصل دین دا اللہ تعالی حکم منل دی. اصل دین دا اللہ نو کہ دا اللہ حکم دے طرف تے نو دا طرف دین دے، کہ دے طرف تے نو دا طرف دین دے. صحیح نو دا جواب ورکړي. لیسل بر ندا ټولنی کې صرف دا خبران تولو وجوهکم چې ګرځوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق مشرق جانب تا والمغرب او مغرب جانب تا ولكن البر لیکن اصل نیکی من آمن بالله اصل نیکی دا خبر ده. صحیح یا اصل دین او اصل ایمان دا خبر ده، ځکه اعلی درجه د نیکی ایمان ده. لیکن اصل ایمان من آمن باللہ آغا سوک دے چے ایمان راوڑے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر رود آخرت باندے والملائکت فرشتو باندے والکتاب کتاب باندے والنبیین پیغمبرانو باندے وآت المالا اور کڑے دمال علا حب پا محبت دا اللہ تعالی ذوی القربى رشتہ دارو تا والیتاما یتیمان والمساکین مسکنان تا وابن السبیل مسافران تا والسائلین سوال کون کو تا وفي الرقاب رقاب جمع در رقبے دا رقبہ دے 60 توئی خو رقبہ اصل کی اطلاق کی پسلیو باندے سبانے سلیو باندے دا غلامانو ازادولو کی چمال خرچ گئی. وَاقَامَ الصَّلَاةَ اقائم کڑے منز وآت الزکاة ورکڑے زکات والموفون کسان چے وفا کون کے دے بعادیں پوعدق پلا اذا غادو چکلے مغاہد کڑے دا والصابرین او آکسان چے صبر کون کے دے استقامت کون کے دے فی الباسائے فشدت فقر کے چے دیر غریبانانی بیام صبر کئی والضرائے اپ شدت مرض کے چڑی بیمارانی نبیام صبر کئی وحین الباس اپ وقت جنگ کے اولائک الذین دا کسان لے صدقو چرشتیائے ویرے دی واولائک او دا کسان هم المتقون دا متقیان دی. نوس دا انواع ذکر کا نمبر اول من آمن باللہ چی ایمان عبارت دے ایمان نا پدی شئینو باندے نو نمبر اول پکی عقائد دی او دویم صدقات دی او دریم منزدہ کول دی او سلورم زکات ادا کول دی او پنزم پا وعدہ بانے وفا کول دی او شپگم پا تکلیف بانے صبر کول دی. نو دا شپگ بنیادی شعبی دی ایمان. او دا شپگ شعبی چچا عملی کری ناغیت اللہ تعالی دو ٹائٹل یا دو سرٹیفکیٹون ورکل. یو اولائک الذین صدقو دی اشتیا ویلی دی او دویم اولائک هم المتقون دا متقیان دی. وعلیکم السلام. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم کرے شوے تاسو باندې القصاص قصاص فی القتل په قتل شو کسانو کې چې څوک قتل کړي دا غي قصاص اغستل تاسو باندې لازم دي. الحر بالحر اصیل په اصیل باندې نو اصیل هغه چاته وایي چې غلام نه. والعبد بالعبد امرئ پمرئ باندې والانثى اخذا پخذا باندې. نو اوس دغه تول کې چې مذهب د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ داله چې کچا غلام قتل کو اصل سره ولګید غلام قتل کو
نردی آیت د وجه هغه اصل به قصاص کول نشي، هغه اصل به قصاص کول نشي، بلکې هغه نه به خون بها اغستې شي. سبا اغستې شي، خون بها به اغستې شي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د انسان برابر دی، غلام وي او که غلام نه. هر چې دا آیت ته الحر بالحر چې اصل په اصل باندې، غلام په غلام باندې، خزه په خزه باندې، هر چې دا دی د دې تعلق د هغه زمانه د یو رواج سره دی. په مکه معظمه کې رواج داو چې انسانان به هم دیگر مساوي نو، یو بل سره مساوي نو. لہذا د زورور قوم یو زنانه که به بل زنانه ووجله، یو خزه به بل خزه ووجله، نو هغوی به قصاص د هغې خاندان د مرد نه اغسته. څه نه به اغسته؟ د نارینه نه به اغسته. یا که د زورور قوم یو بنده هغه به یو غلام اوجه، غلام به قاتلو، نو هغوی به د غلام په ځای باندې د هغه مالک نه قصاص اغسته. الله تعالی دا زیاته دی، الله سو دا زیاته دی. نو تناظر او هسټوریکل بیک گراوند د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دغه دی. دویمه خبره چې دا مخکې کومه جمله ورپسې را روانه ده، د هغې معنا دا ده چې که چا باندې قصاص لازم شو، نو قصاص اغوستل د وارثانو حق دی. د چا حق دی؟ د وارثانو حق دی. خو که په وارثانو کې یو کس خپل حق وبخښه قاتل ته، لکه د چا پلار چا مړ کړی وایي څلور وروڼه، یو ورور ورته وایي زه خپل حق در بخم، اوس درې پاتې شو، نو داسې خو نشي کېدی چې یو کس وبخو درې کسان وایي چې مونږ قصاص اخلو، چې درې حصې مړ کړي یو حصه ژوندی پاتې کړي. نو دې خو تصور نشته. لہذا د دغې باقي درېو کسانو دپاره درې حصې د دیت ثابتې شوې. څه ولا ثابت شو؟ درې حصې د خون بها، درې حصې د خون بها، لکه سلو شان دي. نو چې یو معاف کړ نو د هغې حصه څلورمه، ځکه څلور زامن دي، د مړي څو زامن دي؟ څلور. نو یو کس وایي زه خپله بدله نه اخلم، قصاص نه. نو چې قصاص یو کس وایي چې ما معاف کړی دی، نو نور خو نشي کولی داسې چې نه موږ پر حصه قصاص اخلو، او خو امکان نشته. نو لہذا د دغه یو خو هر څه ساقط شو، هغه بخښنه وکړه. د باقي دریو دپاره به د دیت دا خون بها دا به څلور حصې شي، نو درې حصې به هغې ته میلاو شي، یو خو معاف شوه. اوس خبره ذهن کې را د غسل به درې، د غسل به څلور حصې شي، نو یو حصه به ترې معاف شي او باقي پنځه او یا به دې درېو کسانو ته میلاو شي. دا یو حصه کم پنځه ویشت دي، هغه معاف شو. ها صحیح. خو چې کله خون بها ثابته شو، نو الله تعالی وایي چې دا څه د اغوستلو خرڅولو معامله خو ده نه. لہذا دا وارثان که مطالبه کوي د خون بها، نو داسې باوقاره طریقې سره، عزتداره طریقې سره،
ان که مطالبه کوي ان ثابت شوه چې پینځاو یو شان بدل کوي نو دا نه چې ساره او ماقام ور ټلیفون کوي کنه به یو شان نه ولي الکه خدای له فرق څه غوا خو نه خطر کوي سړی بس کوي پدې که کوي صحیح خو بل ته وایي چې تاسو سره ګوره دا احسان شو چې د مریضونو خلاص شي نو تو مس نن سبا مکو کنه خدای له فرق خو زر همت کوي صحیح موافقی دا خو د کلچر خبره ده کنه چې زموږ رواج داسې چې په دې باندې سره بد کوي فمن غفی له من اخی شیء پساسوک چې معاف کړي شي هغه ته من اخی ضرور ددنه یعنی د وینې ضرور ددنه پس هغه څوک چې معاف کړي شي دتا من اخی د وینې ضرور ددنه شیء سشه فتباع بالمعروف فتباع فالو کول دی دغه قاتل په مطالبه د دیت او د خون بها بالمعروف فخطر کا واداء الیه اد جانب د قاتلنا ادا کول د دې خون با دی الیه وارث د مقتول تابع احسان فخطر کا هغه د نن سبب کې نه کوي دا هغه د همت کی چې دا شی ورته ادا کی ذالک تخفیف من ربکم دا تخفیف د جانب د پروردگار تاسو نه ورحمه رحمت دې فمنه تدا بعد ذالک چا چې زیاته او که پس د دینا چې ان قاتل معاف شوه دی او بیا قاتل قتل کړ یعنی معافی ور کړی دی او بیا قتل کړ فله غضب علیم ددر پارا غضب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات تاسو د پارا قصاص کے حیات جون دے یا اولی الباب او دا عقل خاوندانو لعلکم تتقون دا دے دا پارا چی تاسو زان بچ کے دا قتل اورونا نو چی یو قاتل قصاص شی نو باقی خلق اغیب بیا دیر احتیاط گئی لعلکم تو اللہ تعالیٰ فرمائی چی بظاہر خدا انسان قتل اول دی خو فی الحقیقت معاشری لجون ورکول دی فی الحقیقت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم شویر تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي او د تاسو تمرګ ان ترک خیرا کد پریخو دی خیرا سمال نو تاسو باندې دا لازم دي چې څوک الوصیت وصیت للوالدین والدین حق والاقربین رشتہ دار حق بالمعروف په صحیح طریقہ حقا علی المتقین دا لازم د متقیان باندې الله نه یریدون کو باندې نو چې دا سو پوره حکم د میراث نور راغلی دا ته مسله ولیکي چې سو پوره حکم د میراث سورہ نساء کی تفصیل ذکر درستو خو هغه رسو نادر شوی نو التبو وارث باندې دا پمړیدون کی سړي باندې بلازمو چې هغه به وصیت کو دومره حساب لانی تور کې جما پلار تا دومره ور کې جما مور تا دومره ور کې جما زوی تا دومره ور کې جما لور تا نو هغه وخت دا وصیت واجبو دا وصیت کول په دغه انداز باندې واجبو خو چې کله احکام د میراث رالل سورہ نساء کې سورہ نساء کې احکام د میراث رالل نو بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا وصیت لوارث وارث ته وصیت نه کیږي د وارث په حق کې څنګه خپل حساب دي هغه ته بس وصیت کوي د وارث په حق کې وصیت نه کیږي وصیت دا هغه چا حق کیږي چې داغه په میراث کې حصہ نه وي نو اوس د دې آیت حاصل بداوی چې دا وصیت کوي مطابق د شریعت نو مطابق د شریعت داسې چې سره مړیږي ادا وصیت کی جګوره شریعت سویل دي هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي څنګه وصیت وکړي چې هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي اې کې زیاته ونه کوي ورسره
پلار ته د پلار حق او زوی ته د زوی حق او لور ته د لور حق او خځې ته د خځې حق. فمن بدلو بعد ما سمعو چاچ بدل کدا وصیت پس دا هغه چې اورېدلې ده فإنما نو خبر دادا اسمو گناہ دے علی الذین پاچا باندې یبدلونو چې تبدیلې دا حق. ان اللہ تاکید سر اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے. فمن خاف من موسن پس سوچی رید من موسن دا وصیت کو ان کے نا جنفن دا ظلمنا چھ دا وصیت کو ان کے بس زیادتے ہو کی وارثان تا وارثان سر با زیادتے ہو کی او اسمن یاد گنانا فاصلح بینهم نچا اصلاح اکرا پمیز دوارثانو عدد مریدون کی چنانا دا سے کار مکوا تولی دا سے وصیت کے لکا دا خپل وارثان غریبانان ولی کری دی دا خپل وارثان غریب بعد اوقات سڑے وی پورا 1/3 زما دا مال دا وصیت شا ستا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا فلانا ادارے تا اس دی تنگوری چی وارثان میں بلا گرن دی چی اگئی تقسیم کی اگئی تا اس نپاتی کی لکشے بولتا نبی آبایت چی سڑے اگتا ہوئی چی کدیر خیر ہے نبی آجی سڑے ورطا ہوئی چی نا دورا مکہ اگر چی جائز دے 1/3 پورے انہا لازم کو نہیں چی تبقا مکہ 1/3 کے فلا اسمالے نگنا نشت دے اسرک ان کے بانے ان اللہ تاکید پر اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم رحم کون کے دے. یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان راوڑے دے کتب علیکم الصیام لازم شویر تاسو بانے الصیام روزے ساتل کما کتبا علی الذین لک لازم شویر پانچا بانے من قبلکم چمخ کستاسنو لعلکم تتقون دے دا پارا چی تاسو متقیان شئی اللہ نو یرے گئی ایام معدودات روز معدودات دشمیر. فمن کان منکم مریضا پساسو چوید تاسو نمریضو علا سفن یا پسفر باندے اور روجے ان ساتلا دا بیماری دا وجہ یا دا سفر دا وجہ فعدت لازم دے اغبان شمیر پورا کول دروجو من ایام اخر دا نور رضونا یعنی قضا براولی چو سو روزی خوردی داغی قضا براولی. وعلى الذین اپاکسانو بانے یطیقونہو چی طاقت نلرے دا دی یطیقونا لغوی اعتبار سر دیتا ہوئی باب افعال. باب افعال پا عربی لغت کی دی کی یو حمزہ دا اصل کی پرکلا سب کے پرتن حمزہ الف شوتا منگو آپ کے پروت اطواقا یطیقو ذکر دیر ماضی سیغہ دا اطواقا نو باب افعال کی علماء لکی چی دا حمزہ دا باب افعال دا نفع دا پا رہی نو دی یطیقون مانا لا یطیقون. وعلى الذین او آغب کسان لا یطیقون او چی طاقت دا روجو نلری نو دا دو وجہ سڑے طاقت دا روجو نلری یا دا دیر بوداوالی دا وجہ غلط ہو جی یا دا دیر بوداوالی دا وجہ او یار داس بیماری دو وجہ چی اغا ناقابل علاج بھی داس بیماری چی ناقابل علاج بھی او دا بیماری موجود گئے کہ روجی تصور نشی کے لئے. وَغَلَى الَّذِينَ پاکسانو بانے یطیقونو چی طاقت نلر دروجو فدیتن پاغی فدیہ دا طعام مسکین دا یو مسکین طعام دے نو دا یو مسکین طعام یو عربو کی یو پیمانہ دا غیتا ہوئی سوا منگورتا اوگے وائی یو اوگے اوربشا تاس اوربشا وائی بار لیتا یا یو اوگے خرما یا یو اوگے میوہ تاس میوہ وائی او یا نیم اوگے غنم پنیز دا امام صاحب او یو اوگے پنیز دا باقی ایماؤ دا مون چی کم صدقۃ الفطر ورکو امدغی انداز دے چی دا ہر روزی فدیہ دا یو صدقۃ الفطر برابر دا دس برابر دا یو صدقۃ الفطر برابر دا دا یو روزی فدیہ صحیح شو نوس بوڑا چی اگر روزی ساتلو قابل نبی یا دا آغا بیماری مریض چی اگر سر دا بیماری روزیوم نشینی ولے و دا بیماری ناقابل علاج دا دا بیماری ناقابل علاج تک مثلا دا گردو بیمار دے ناقابل علاج دا صحیح نو داغه لپاره وسی داغه حکم اگر که ځوان دی او داغه حکم داسې دی لکه دا بوډا پشان صحیح شو دا یو مسله. ادمه مسله
وغل الذین اواکسان یطیقونو چه طاقت دا ادائیگئی دا فدیه لري فدیتون اغبان فدیه دا طعام مسکین طعام دا مسکین نو بیات مراد دا صدقت الفطر بیات مراد دا صدقت الفطر چه کم کسان طاقت لري دا ادائیگئی ناغی بدا روجون پس ورکی صدقت الفطر منچو ورد سرسائے والی روجی ننی ول اغزان لخبر دا منکل روجی نیولی یو بیا ما غور روپای دا سریخلی دا دویمه مسئله هغه د صدقۃ الفطر ده چې هغه کسان چې طاقت د ادایګۍ لري فدیه طعام روجینی ولیدي خو مالدار دی نغه بیا صدقۃ الفطر ورکړي سب ورکړي صدقۃ الفطر ورکړي او دا صدقۃ الفطر د دې څه حکمتونه یو حکمت دا ده چې دا شکر ادا کول دی الله تعالی لپاره چې توفیق درک د روزه ساتلو یا ژوند درک د روزه میاشت کې یعنی ژوند دی وساتلې د روزه میاشت کې نمبر 2 پروژه کې کسوړې مړې خطاګانې در نشوي دا د هغه لپاره جبیره ده دا د هغه لپاره بینډیج دی او نمبر 3 دا د اختر په خوشحالۍ کې غریبان شریکول دي اصل حکمت دا ده چې دا باید چې د اختر نه وړاندې ورکړي شي د اختر د ورځې وړاندې ورکړي شي غریبانو ته چې هغه ځان د اختر پر ورځ باندې نو دریم د اختر په خوشحالۍ کې غریبانان شریکول وغل الذين يطيقون وچابان يطيقون وچطاقت دلري فدية دا طعام مسكين طعام د مسكين فمن تطوع خيرا پس چاچ زیاتیو که خیر یعنی دا خو په لازمه ده چې دیو مسكين طعام باور کوي یعنی مونږ وډالر ویل سورم ویل والله تعالی که څو زیات ور کوي دا ډیره خبره ده که څو کوي چې نزل لسول کوم شل خو ورکړه فمن تطوع خیرا پس سوچ زیادی کئی خیر فهو خیر اللہ دا بہتر در پارا وان تصومو ادا چتا سروجے ان سے خیر لکم دا بہتر تاز دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے شہر رمضان اللذی میاش در رمضان آغدا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا روزه می در باندې فرض کړي در رمضان په میاش کې نو اگر چې الله حق لري چې د کومې میاش ته مونږ ته وایي روزه بنی شو خو صلی الله تعالی زمونږ د کنوینس کولو لپاره وایي چې د رمضان دا میاش می ذکر غوړه کړي چې د ما قرآن نازل کړي شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا انزل فی قرآن چې نازل کړي شوی دی چې قرآن هدى للناس هدایت د انسانانو لپاره وبینات من الهدى ادا واضح احکام دې د هدایت والفرقان ادا فرق کول کې دې یعنی جدا کول کې دې حق لا د باطل نه فمن شهد منکم الشهر پسوک شهد منکم الشهر د شهدا دودري معنی دلته یو معنا خدا دا چې دا چا د تاسو نه د سپوږمۍ اوړي دا نروجه دی ونیسي چې سپوږمۍ د رمضان اوړي دا نروجه دی ونیسي یو دویمه معنا دا دا چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چا چې هم گواهی د دې روزي د میاشتې وکړه گواهی قابل قبول وا نو هر سړی دې د روزه نیول شروع کی دا دویمه معنا شو او دریمه معنا دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې په دغه میاشت کې حاضر ژوند دی نو دې روزه نیسي چې څوک په دغه میاشت کې ژوند دی نو دې روزه نیسي نو دلته یو څو مسلې دي یو مسله خدا ده چې شریعت اسلامی کې لیدل د سپوږمۍ دا شرط ته د روزې لپاره
او کلیدل نه نو بیا د روان دی میاشتې 10 ورځې پوره کېدل شرط دی. هغه نه کوم روان دی میاشت ده موږ تر شعبان میاشت وایو چې دا هغه 10 ورځې پوره شي نو کس په چانوم درې نیکسټ ډے وسی روزه وي. د وجه حدیث نه صوموا لرؤیتی و افطروا لرؤیتی، روزي نیسئ په لیدو د میاشتې او افطار کوئ یعنی افطار کوئ په لیدو د میاشتې. او یو بل مسله چې کچا میاشت ولیده او قاضي سره گواہی وکړه، قاضي سره گواہی وکړه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو په عام خلکو خروجه لازم کیږي د قاضي د فیصله د وجه. په عام خلکو روجه لازمي کیږي سره وجه د قاضي د فیصله د وجه، خو په دې سړي باندې خپل روجه لازمه راځي لیدو د وجه. دې د خپل نشي غوښتي چې چونکه قاضي زما گواہی قبول نه کړه نو زه به سبا روجه نه نیسم. نه د خو په مې لیدل د نور خلکو د لپاره حجت او دلیل دی د قاضي قضا داغه فیصله، خو د زړه لپاره خپل سترګې دلیل دی د باندې لازمه ده. خدا صرف په روزه کې کله اختر په میاشت کې دغه څه مسله وشوه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو چې اس بګمې لیدل دا هغه نشي وایي چې زه خو باختر کوم، ځکه الته تهمت ده. څه ده تهمت چې روزي خوراک ته زړه شوی دی. په روزه نه وایي که تهمت نشته، خو په روزه نه ساتلو کې تهمت ده. ها نه دواړه د ګټه کې شته تاوان نه دی. نه دا تاوان نه دی، ګټه وشو ثواب وشو. او کنه دې ګټ وشو د دوه ځین دنیوي شه ها د دیني کریډټ ته نه ګوري دا مسله ولې کې چې بهر نشي إذا بعد هذا بيشوي رجيك دلنا جيل سبب هي كان يتلاقي مش كون رجاء وكون رجاء بس كانوا إنه طبعا كبير. نعم تلك كانت مسألة خولي كذا وذي كذا. اوس د کومې ورځې متعلق چې دا شوبوي چې دا به د رمضان لومبنۍ ورځ وي که د شعبان اخیری ورځ ده هغه ته وایي د شک ورځ. څه ورته د شک ورځ. د شک د ورځې روزه د شک په نیت باندې حرام ده. شک په نیت باندې حرام ده. شک نیت دی ته وایي چې دې نیت کوي د پېشنمي وخت کې کدانو د شعبان اخیر ورځ نفلی بشي او که د رمضان لومبنۍ ورځ ده نو فرضي وي. دې په خپل شعور نه چې رسې نیت کوي. صحیح دا ډول تولی کې البته کله د نیت کو چې د نفلی روزي نیت پر سبا بیا جایز ده. دا روزه د شکی کې د شک په نیت باندې چې د الفاظ مشکوک دي فرض شنه بس فرض شو موږ ټول نشو دا ډومبای زه شک نه شک خو ناروا دي پس دا نفل په نیت باندې جایز ده. نه صرف جایز ده کرستو چې ثابت شي چې او اس په ما خپل پلاني ځای ول شي هوا نه اگر چې دا وجه د نفل په نیت باندې نیولې ده خو چې کوم ورځ د رمضان د پاره خاصي د هغه ورځ روزه کړي نفل په اراده باندې مونږ ولا بیا فرض شي. دا ولې مسله ان دا خو د لومبای خبره لومبای پر لکه لسمه روزه څه شي لکه لسمه یو لسمه روزه وا تا پېښ نمینه ته کې سبا زمانه نفلی روزه نیت ده نو کته ورته نفلی وای که سنت ورته وای او د بې روزه امکان نشته سبا ځکه د رمضان میاشت روانه ده. ومن کان مریضا اسوچ مریضو او غلا سفر لیا په سفر باندې فعدت او روزه ونی ولي فعدت لازم دی غباله شمیر پور کول من ایام اخر د نور ورځنا یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تا د پاره د آسانای نور دی وجه مرز کې درته دا کنسیشن درکو په سفر کې درته دا کنسیشن درکو خو الله تعالی بل ځای فرمایي چې وان تصوموا خير لكم غوړان دی آیت کې تیر شو وان تصوموا چې اگر چې د مریض د پاره کنسیشن دی د مسافر د پاره
هم کنسیشن دی چې کده روزه نه نیسی خو وی فرمایل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون دا وړاندې آیت تیر شي چې که تاسو روزونه ولا په مرض کې په سفر دواړو کې دا تاسو د لپاره بهتر ده چې تاسو کویږئ ځکه نو څه سړي تر قضا راړل دی پلاني سړي وخت به تیاری کړي صحیح شو یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تاسو باندې د اسانه ولا یرید بكم العسر اراده لري تاسو باندې سختای ولتکملوا العده ادا دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبر الله چې تاسو یاد کې الله تعالی غلاما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو هدایت درکړي نو الله تعالی عبادت د الله بچي په هغه طریقه چې کوم طریقه باندې خدای ویلي دي یا کوم طریقه باندې پیغمبر ویلي دي ته یو سړي د ځان یو طریقه جوړ کړ دی عبادت نه عبادت نه هغه د اصل ډرامه کوي ولعلکم تشکرون ادید پارا چې تاسو شکر وکړئ و اذا سالک عبادی اکل چې وای تعالی بندگان سوال کوي د تعالی بندگان زما غنی زما متعلق فانی قریب نو تحقیق سره زنیز دی تا پیغمبر اسلام ته څه کسان رالل ودا الله تعالی نږدې دی په آرام آرام ته غواړو کلره دی چې ورته وایو او الله اللہ تعالیٰ فرمائے چھتور توائش اللہ ڈیو نزدے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي غَنِّي اکلچ سوال کے رتانا بندگان زما متعلق چی نزدے دے پھدرے دے فَإِنِّي قَرِيب تاکہ سرز نزدے اجیب دعوت الداعی زقبلوم دعا کو ان کے زادغانے چکر دے آواز کئی ماتا غواری مانا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو دے دے طلب د قبول کی زمان ولیومنو بے عقیدت و ساتما بالے لعلهم یرشدون دے دا پارا چہ دوی رشد و ہدایت عمومی احل لکم لیلت الصیام الرفس یو صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراغے ذکر ابتدا کی روزہ بشورو کے دا رائٹ آفٹر تراویح تراونه بعد چې سړی بیڈ تلاړو نو دا به روزه شروع شي سبا ماقام پورې واه نو د شپې به دا پیشنمه خوراک کا کی انر ماده او ځای کېدل دا بنو حضرت عمر یا بل صحابي هغه یو ځای خپل بیبي سره د شپې نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته سار راغی او ورته خپل مسله ذکر کړه نو الله تعالی کنسیشن راوسته او کنسیشن داسې چې ورته وی نظر باندې قضا شته نظر باندې کفاره شته او حل لکم لیلۃ الصیام جائز پیشور تاز پارا پشپد روجو کے الرفسو یوزائی کے دیلا نسائکم بیبیان اقبلو سرا ہن لباس لکم دی لباس لکم جامد تاز پارا وانتم لباس لہن اتاسو جامع دوی دا پارا نو اس پتاو لگے دا خزی او خاون دوار تر یو بل کمزورے معلومی کنی معلومی ہوتی یو بل اللہ تعالیٰ فرمائی تاک یو بل لپاره جامعی یو بل بل پردی وړاندې بے پردی کوي نه که تلخیم هم پیدا شي نو دا نه چې خزه بیا لګیای د خاون متعلق زما د خاون کې یو دا چل دی یو دا چل دی یو دا حضر یا چې خاون وای دا دا تاسو یو بل څه کمزورای معلومی دي خو تاک یو بل لپاره جامعی یو بل کور ساتي یو معنا ادا ده اده معنا کہ ہن لباس لکم لباس جامع اصل کی د بدن د پاره زینت ته بدن د پاره سره زینت نه الله تعالی فرمای تاسو په یو بل باندې خایسته یې خزه په خاون خایسته او خاوند په خزه خایسته دی اوس کدی یو خاون په کور کې داسې خزه وي چې د خبره نه مني خصوصا چې کله مل مراشي نو ول چایم نه پخای اخذ چایم نه پخای نو ول ټیټاله پخای نو دې معنا دا ده چې د خاون انجام به دای چې د معاشره کې بیزت وي یو معاشره کې سي بیزت وي نو الله تعالی فرمای چې دا خود تاسو د پاره زینت ته او تاسو د خود د پاره زینت ته او هن لباس لکم دا خود تاسو د پاره خایس دیوان تم لباس لهن تاسو د دوی د پاره خایس دی نو پایت چې دای دواړه د یو بل د عزت او د زینت خیال ساتي خاوند باید چې د خپل خزه د عزت او د زینت خیال ساتي او خزه باید چې د خپل خاوند د عزت او د زینت خیال ساتي علم اللہ اللہ تعالی معلوم دا انکم کنتم
تختانون انفسکم چې تاسو وې خیانت مکو ځانونو خپل سره فتاب علیکم نو الله تعالی رجوع کړ تاسو باندې بلا کفاره کفاره در باندې لازم نه کړه یعنی د شپې چې کم صحابي خپل بیبي سره یو ځای شوی دی نو د رمضان په ورځ کې د ورځې روزه ده نو که سړی خوراک وکړي قصدن نو کفاره به وي کسکا کو قصدن نو کفاره به وي که خدای خاوند یو ځای شي نو کفاره به وي او کفاره 2 میاشتې روزي څه شي دي 2 میاشتې نو الله تعالی دې مسله کې دومره کنسیشن ورکړ چې وې دا د شپې کوم معاملې شوی دا نه کفارش در باندې نه قضا شته دا حکم مدرا دا حکم څه فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانے بغیر کفارے وغفا عنکم اغف یکردتا سنا فالآن باشرون اس مباشرت کوئی دوی سرا وابتغو یعنی اوزائی کی گئی وابتغو ما کتب اللہ لکم اللہ توی ما آغا اولاد کتب اللہ یا آغا سیٹسفیکشن ذکر دا نرم آدھا یوزائی کی دو کی دو شیوی نہیں شیوی دو شیوی یو دا چی دا سری اولاد پیدا شي او دویم دا چې سیکشوال سیټسفیکشن نشي کېدام یو تقاضا ده کده خلاص کار پشا وابتغوا ما كتب الله لكم التوي اغا سیټسفیکشن اغا اطمینان او سکون یا اغا اولاد چې الله مقرر کړی تاسو د پاره یو بل سره وکلوا اخراک کوي واشربوا اسکار کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض نو صلی الله تعالی وای چې د شپې کله دا خوراک کا کو ارس جایز نو خوراک کا کوي ترکنه کوي حتا يتبين لكم تر دې پورې چې واضح شي کار شي تاسو الخيط الابيض اغسبن مزه من الخيط الاسود تاسو مزه وای تار اغسبن تار من الخيط الاسود د تور تار نو تر دې ځای پورې دا آیت نازل شو چې الله تعالی وی خوراک کا کوئی د شپې تر دې چې سپین تار او تور تار سره جدا جدا شي سپین تار او تور تار سره نو یو صحابی دی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته بل ازراغ ویجی ما خو تر غرمه پورې خوراک کړل ځکه وې د بالش لاندې مې 2 تارونه خو یو سپین او یو تور الکتاب بعد به ورته قتل نو تر نا وخت هغه جدا جدا نه ښکارېدل نو خوراک کوي چې بار راوته نور براخته صحیح نو پیغمبر اسلام ورته خواندل و انک اذن لغریض القفا غریض القفا معنا سټ دی غټ دی نو سټ غټ معنا ساده سړی څه چې په خبره نه پوهیږي سټ دی غټ دی یعنی ساده سړی په خبره ځان نه پوه کړي او دویمه معنا چې انک اذن لغریض القفا ستا خو ډیر غټ سټ دی ځکه چې خدای کوم سپین تار او تور تار یادې دا خو په افق باندې درناو د تیرې نه عبارت دی اوس افق سوره وګد یا سبحان الله د شمال د شوال تر جنوب پورې نو وې کاغه خدای والا سپین تار او تور تار ته د بالش لاندې کې خدای شي نو چې دا بالش ته سوره غټ دی او چې دومره غټ بالش جوړ کړي چې سب کې سوره چې دومره غټ بالش ته جوړ کړي چې هراي درې دلان راوستي شي نو جبريل امین ناغه تفصیل راوړ حتا يتبين لكم تر دې چې ښکارا شي تاسو الخيط الابيض اغسپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه او سپین تار د سنه عبارت ته من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پورې پورا کوي روزه تر شپې ولا یعنی چې شپراشي نو بس ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله شپه د دې غاړه راوخته او ورځ د دې غاړه پریوتا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د افطار وخت څه شي ولا تباشرون او صلی الله تعالی فرمایي چې د روزي پشپه کې مباشرت د بیبيانو سره جایز دی خو که په حالت د اعتکاف کې نو بیا ګوره د اعتکاف د وجه نه جایز دی بیا سره وجه نه جایز دی د اعتکاف د وجه ولا دا ټیک ده دا سنسټ بازار افطار وخت اسه احتیاط د پاره یو 2-3 منټه لیټ ولا تباشرون لاس اینجلس ټایم نه لاس اینجلس ټایم فور ډاون ټاون سنسټ ټایم
ولا تباشروهن اتاسو دوی سرا یوزای کے گئی ما وانتم عاکفون فی المساجد پدی حالت کے چی تاسو اعتکاف کو ان کے پا مسجدوں کے نو اعتکاف اصل کی ریٹریٹ کے سشے ریٹریٹ اد ریٹریٹ مانا دا چې تا ځان راخلې د دنیا ټول معاملاتونه امن جمله دغه معاملات سره خزدا دا ریټریټ کیږي لس پیو لس ورځې لپاره چې یک سوی سره بس صرف الله تعالی طرف ته متوجي چې سانکټیفیکیشن دیوشي سوشي وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ دغا احکام دا اللہ دی فلا تقربوا من ازدیکے گئے دیتا کذالک یبین اللہ دغا رنگ بیان اللہ تعالی تاستا آیات آیت نقبل للناس دا رنگ بیان اللہ تعالی آیت نقبل للناس خلقتا لعلهم یتقون دا دیر پارے دے متقیان شی ولا تاکلوا اموالکم امخری تاسو معلوم دیو بل بینکم خپل مس کے بالباطل پا ناجائز طریقہ باطل مانا ناجائز طریقہ چیٹنگ مکوئی غلا مکوئی فراڈ مکوئی وتدلو بیا الی الحکام ام پیش کوئی دا معلوم الی الحکام حاکمانو تا بطور رشوت برائب نوز برائب فی الحقیقت ورکی کی ندی دا پارا برائب فی الحقیقت ورکی گی دے دے پارا چی یو شیبان استا حق نی او تزان دے پارا اغاز استل غوارے نو چستا حق ندے نو دی مانا چی دی برائب بانے تر بلچا حق وال غوارے سکول غوارے دا بلچا حق وال غوارے ہاں بعد اوقات سڑے دی تا مجبور شی چی برائب نور کئی نو دا حق والے کی یعنی دو سر جاتے کی کدے رشوت نور تے نو دو سر جاتے کی دو دس مکہ بلچا تا ملاوی دی چی اگا 100% دا صحیح نپاغ دا امام صلی اللہ علیہ فتوا ورکڑی دا ودفع الرشوت لدفع الظلم جائزن چی دا زان نا ظلم دفع کے او بلا لاری نستر بیاغی چی تا گناہگار نہیں وتدلو بیا الى الحکام امور کوئی دا الى الحکام حاکمانتا لتاکلو دا دید پارا چی اخری فریقا من اموال الناس و حصد مالو دا خلقنا بالاسم گناہ سرا وانتم تعلمون حال دار جتا سپوئے گئی یسألونکا غن الاحلہ سوال کئی دتانا غن الاحلہ دا میاشت متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سکسان رال ویجی دا میاشت کل راو کیجی ننرئی بیا غٹیگی بیا پورشی بیا وڑکیگی حتی چی دا سپیر شی نو دا ولی دا سکیگی نو دا ولی دا سکیگی دا اسٹرانمی سوال لے دا سوال لے دا اسٹرانمی او دا علوم فلکیہ دا غی سوال دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علوم فلکیہ سر سے تعلق دے دا ڈیوٹی کو نا دا ڈیوٹی علم شریعت سر دا سر دا نو دے وجہ اللہ تعالی جواب دا فلکیات ورنکو چی چونکہ کم ایسا د سپوږمۍ هغه باندې د نور لایټ پریوزي ناغه بتا تخکاری او چې نه پریوزي په ناغه ایسا بتا تخکاری دا فلکیات سوال دا فلک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه فیلډ نو الله تعالی دغه جواب ورنکو بلکې جواب ورک په هغه فیلډ کې چې کوم د پیغمبر علیہ السلام فیلډ یعنی شریعت قل تورتوا یا هي مواقیت للناس قل تورتوایا ہی مواقیت للناس چدا مواقیت للناس دا آلید سوشن آلہ ہوئی بتا دا آلید دا وقت معلومولو للناس دا خلق دا پارا والحج دا حج دا پارا یعنی تبا دا حج میاش معلومی سرا دا سپنگ میں کٹی دو ناری دو سرا چدا راوقتا دولسم میاش سرا وقتا دولسم دار حج میاش تا اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا شریعت دا پیغمبرنا دا فلکیات و سوال کول دا سی دی لکہ سڑے چھ کورتا دن نکیگی دروازہ پریدی ادا شاہ غالبہ دن نکیگی اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقل مندی دا چھ رخصنا دیوال ماتے صحیح عقل مندی خدا چھ رکھے میں غالبہ دا دروازے دا غالبہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا پیغمبر دا فلکیات و سوال کول دا سی حماقت تے لکہ سڑے چھ دروازہ پریدی و دیوال سورے کے کو طرح نوچی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
اند دانی کی یا عقل مندے چې تاسو راتل کوي البیوتا کورونتا من ظهور یاد شاگانو دینا ولکن البر لیکن نیکی دا من اتقا لیکن اصل نیکی دا چاہدا اتقا چې ځان بچ کړي د سوال غیر مناسب نا واتل بیوت من ابوابها ارازی تاسو کورونتا من ابوابها د دروازو دینا واتقوا الله یریږي الله تعالی نا لعلکم تفلحون دې د پاره تاسو کامیاب شئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو الرحمن الرحيم.